صحیح ده. راځو دلته به یو سپریټر واچو که نه، ایډ وارډ او ایډ ډاکټر، دا مسله خو وشوه. اوس به راشو د ایډ پیشنټ مسلې ته، چې کله مطلب موږ سره یو نوی مریض راځي او د هغه دپاره به نن موږ کار کوو. ایډ نیو پیشنټ، نیو مطلب رجسٹرڈ پیشنٹ یا پیشنٹ رجسٹریشن. تاسو دلته راشئ، اول به د دې دپاره یو ټیبل ډیزاین کو. So first of all I have to design a table. Database tools, attach 8 hospital DB. Hospital management systems. database symbol ذکر چولے ہوگا دیکھو غلط کارو شمن دغه لاک کېدو اکثر مې کا لاک دی. وارډ آی ډي وارډ نیم او بل شی او دې ټیپ دا کې دا به تاسو ډیزاین کو ورته نو سمه ده. دغه به وګورو چې دا ټیک شو که نه. اپلیکیشن رن کو ایڈ وارڈ بس ٹھیک دے. وارڈ ایڈ کو مثلا او پی ڈی نمبر آف دا سیف دا خو ٹھیک شو. ایڈ ڈاکٹر جاب ٹائٹل با ایڈ کو جس پرابلم خوشتنا. رائٹ کلک ایڈٹ آف 200 روز مثال ڈاکٹر نرس گارڈ سیکورٹی گارڈ کوک د ټول لپاره موږ بیا کنسیډر کړو یو شی ټول که نه شی هم کړي بس پی این ټولو کې راځي، دا ټول پی این کې راځي. دغه خو که مثلا بیا موږ سره داسې پکار چې یاره څومره نرسان موږ لرو که نه، نو پکار بیا ګوره دا ده چې نرسز دپاره بیل ټیبل جوړ کړو. صحیح ده. خیر دا ریپورټس کې جوړېږي، مشکل نشته دی. فلټریشن باندې بیا موږ کوی شو چې کوم نرسان دي هغه موږ ته باید معلوم شي. راځو پیشنټ رجسټریشن ته. د پیشنټ رجسټریشن مقصد څه دی؟ د نوي پیشنټ ډیزاین کول، نوی پیشنټ ځان ته ساتل. یو ټیبل ځان ته جوړ کړئ چې په هغه کې موږ سره پیشنټ آی ډي راځي، په هغه کې موږ سره پیشنټ نیم راځي، دغه د دې نه مخکې یو شی بل اخلو، end date
end date معنا څه کوم تاریخ سره دا پیشنټ راغی کنه د دې پیشنټ نیم څه دی او د ایج څه دی ایج دا به انټیجر والو او د دا به ورته منشن کړو فادر نیم څه دی ایج څه دی ډیګنوسس لکه مطلب کوم هدف د پاره تړل شوی کنه هغه تفصیل ډسکرپشن دا مشکل څه شی دی او پاسپورت نمبر یا تذکری نمبر دا 4 سی مطلب موږ به لیکلی شو دا به ورته ان ور 4 واخلو چې ډسکرپشن هم پکې راځي او بل دا چې مطلب واټ آی ډي به ضرور ولرو چې کوم واټ ته دی موږ سره لاړو په دې واټ کې تاسو سره نور څه ډیټیلز باید وي کوم روم کې موږ سره دا رجسټرډ شو اول دویم دریم کنه دا به تاسو ور 4 واخلئ کم واټ ته لاړو او کم روم ته لاړو او بل څه دی نور باید شی راشي آفرین جنډر باید داسې وي جنډر به تاسې راواخلي او د دې ایج نه به یې مخکې اوسئ بل ایډرس همدا بس دی که نه همدا کافي ډیټیلز دی ها پیشنټ آی ډي به داسې وي چې دا به آټو انکریمنټ وي خپله به اټومیټیکلی موږ سره دا راځي دا به تاسو سیف کړئ پیشنټ تاسو به راشئ دلته نه سولوشن ته او دلته به تاسو رائټ کلیک کړئ او بیا د هغې نه وروسته به یو وینډوز فارم به تاسو کریټ کړئ پیشنټس پیشنټس کې به موږ سره څه شی وي دا باید مینول خلاص شي موږ ته یا باید سنټر آن سکرین راته خلاص شي او دا د بارډر سټایل به نالو دی فارم کې او بیکګراوند به تاسو سپین بیکګراوند واخلئ او یو سمپل صرف یو ډیر ساده ټایټل راخلو لیبل auto size dock in top fill color say I will choose sky blue center our font size 20 add new या मसलन patient form دا ولک باټم کې مراول زمونږ د دې پیج د دې فارم هغه باونډري معلومه شي د دې لاین چې کوم دی دا به دوه کلک چې بیخي تنس نه دی شي ها په دې فارم کې اول موږ راځو یو څو ګروپ باکس راخلو ګروپ باکس نمبر 1 موږ راخلو دا به دې کې به ټول دا رجسټریشن معلومات دي دې پینل کې به ټول رجسټریشن باره کې چې څومره انفارمیشن وي هغه به دلته راخلو دا چې لس اندازه واخلو دا کافي ده مثلا patient details همدا به تاسو د دې یو کاپي راواخلئ لاندې پیسټ کړئ او دې ته ولیکئ پیشنټ
patients list, common controls. ټول نمخ کې اول موږ سره یو ډیټ ټمپیکر دا پیشنټ په کم تاریخ موږ ته راځي د پیشنټ ټیبل به وګورو اول نشته ان ډیټ بل به موږ یو ټیکس باکس راواخلو پیشنټ 1 2 ها یو ټیکس باکس به راواخلو یو بچ دی موږ کامبو باکس هم راواخلو patient name, father name, داغه age او داغه gender داغه age diagnosis passport number ward ID or room number or last number address just little bit دا ملټی لاین واخلو اوس تاسو یو لیبل هم راواخلئ لیبل مثال ډیټ name f name show f name پسې f name gender دلته به جنډر راشي او کوم د کامبو باکس پکار دی جنډر ایج بل سره راځي diagnosis دایښ د پاره استاد اپ ډاون هغه نه اپ ډاون هغه ضرور نه یاد دومره هغه څه د یو کلیک وکړي ها پاسپورت نمبر وارد कि बता कम्बो बॉक्स रावलो रोम دا ډیګنوسس چې دی کنه دا باید لږ داسې غاټ واخلو صحیح ده maybe دی کې به تصریح زیات وي or the last number we should take that is called address اوس راځو یو بټن به راواخلو او بټن کې به تاسې ولیکئ سیو راځو د ټیکس باکس ته نمونه ورکو دا ډیټا به سیو کو انډرسکور نیم انډرسکور اف نیم انډرسکور جنډر underscore age underscore diagnosis underscore passport number underscore ward underscore room number underscore address
so now text box چې کومې دي د یس in color چې دا بل white smoke like this. It's look professional. So double click. First I need using system.data.system.sql client, or I have to get the insert details from this area. Control C, double click, and insert into patient values. अवल मंग सर डेट दे ना single quotes, double quotes, plus plus date time picker dot text underscore n single quotes, double quote, plus plus underscore name dot text single quotes, double quotes, plus plus underscore fname dot text fname पर शीशे दे gender single quotes, double quotes, plus plus underscore gender dot text plus plus double quotes underscore age dot text. Next, diagnosis single quotes, double quotes, plus plus underscore diagnosis dot text plus plus underscore var dot text dot selected value dot to string. हाँ बल कमी हो रहे plus plus underscore room number dot text दामंग वारचार आखिस्ते के ना कहीं वारचार दे n दे रूम नंबर वारचार दे शिपात शो plus plus underscore passport number dot text passport number څنګه بیا سر دوباره شو غلط شو کنه نه ولې ډیګنوسس نو وروسته باید پاسپورت نمبر راولو صحیح ده ډیګنوسس نو وروسته او کنه نه کیږي ډیګنوسس نو وروسته پاسپورت نمبر ده ها पासपोर्ट नंबर छः डेटा टाइप में रखते थे n वारचार सिंगल कोट्स प्लस प्लस पासपोर्ट नंबर डॉट टेक्स्ट बेवर पसे वार्ड दे बेवर पसे रूम नंबर दे और पसे बिया एड्रेस दे डायग्नोसिस कुछ भी सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस अंडरस्कोर एड्रेस डॉट text underscore name dot text is equal to khali father name dot text is equal to empty underscore diagnosis dot text is equal to empty underscore gender को combo box दे room number dot text is equal to खाली बल शराजी एड्रेस को खाली dot text is equal to खाली passport number dot text is equal to खाली that's clear underscore name dot fathers मुंगते यो message हम by provide शी message box dot text patient record has been saved
message box buttons dot okay, message box icon dot information. बस information sign मुझे पकार दे. Let's check it out. पदे चिकलिक को दाबायद मुझे तखलाशी 8 patient patients if rm is equal to new patient, if rm dot mda parent is equal to this, if rm dot show. खदा मुंतरागलो उस मिसाल मंगलिको खालिद, फादर नेम जवाद, जेंडर अब किफिल हलवली को जा मेल वेब सिलेक्शन दलते की यहाँ एज 21, diagnosis he make या मसलन got car accident, passport number 09 with this one ABC वगैरह दाखुल बकी राजी का ची NOR 4 दे. वार्ड वार्ड बा मंग दलता बदा वार्ड बा मंग फेल कहू कना रूम नंबर ज़रूर न ले. रूम को मंग ऑलरेडी मेंशन करी च बदे वार्ड की दुमरा रूम्स दी कना बे अमल तखपल शुमारी लिखली 1 2 3 4 5 सही दा. रूम ज़रूर न दे. हाँ दलता बायद मंग अवल दा कॉम्बो बॉक्स फिल करो बे बस मंग इंसर्शन की जका सिलेक्टेड वैल्यू मेंबर खुदा नहीं लरी कना और रूम नंबर खो बखपल लिखो दाबम लिखो नॉवल बायद दा कॉम्बो बॉक्स फिल को वाइट फिल वार्ड अवार्ड मंग अल तैयार फिल करे दे डॉक्टर्स की तो गोरे फिल वार्ड दाता सो कंट्रोल सी सरा कॉपी के और दलता मरता फंक्शन हा फंक्शन दलता बस में जोड़ा हुआ ज़रूरत निश्ता फिल वार्ड वार्ड्स सिर्फ दागा दा कॉम्बो बॉक्स नुम बता सिरा वखले कंट्रोल सी हम कम ज़िये पेस्ट मैं गलत शो न करना मुझे दा कम ज़िये दोबारा दागा पेस्ट के हम गलत ज़िये पेस्ट अबल वार मुझे चलता पेस्ट को दल तमरा वस्तु कमा दे सॉरी पेशेंट्स के सही बस बे ठीक थे अंडरस्कोर वारंट पेस्ट हाँ कापी में के फेल वार्ड मैं कापी शो और यो कार्बलम को दलता दी की उसो वैल्यू पेस्ट को मेल फीमेल कस्टम सही शो और नन मिसाल जैसे patient, yes that we got it. यो कार्बल वो कुछ दी कि यो बटन बरावालू बटन क्लोज बटन इन जी هذا لاग आउट बटन मंग रहा हस्ते दा बटन बराबर शायद बैकग्राउंड डी बाय ट्रांसपेरेंट है दा गोर दी के दा नमूना दा शी नहीं this is तेरे मंगा कलरों सर मैच हम कई सही दा खदा बाउस पर पिक्चर बॉक्स के ला लूँ पिक्चर बॉक्स के बा दा बटन ता सुरावख ले क्लोजिंग द बार बटन ते क्लोज था हाँ असम सही हाँ और दी के बस कलर वाच होगा ना पदी पिक्चर बॉक्स की
سکای بلو کلر به د پکچر باکس کې واچو چې دا سپین دغه ښکاره نشي. So double click this dot, close. We can close. This is اوس راځو یو څو واټ به ایډ کو ټرای د پاره کنه سترګو واټ سترګو خدمات. استاد د هر باندې چې بیا کلیک وکړي دا فریم کو بیا نه خلاص چې دا فریم بیا خلاصې چارت باندې کلیک وکړي. آفرین دا به ضرور موږ ته بیا خلاصې خو موږ به د لپاره مخنیوي کوو بیا. صحیح ده. دا پروجیکټ د سی وی چې موږ اول چې کوم هغه بیسیک ډیټیلز هغه وکړو کنه سر دوباره بیا موږ دی باندې کتنه کوو چې کومې نیمګړتیاوې هغه موږ دوباره بیا وکړو. صحیح ده. 8 واټ کې مثلا د هډوکو واټ this is registration ترازو we can see خیو انټری کو مثال نور او بل دا ګوره ټیپ سره باید کتر راشي. ټیپ سره دا اوس ګډ وډ دی کنه ټیپ سره باید دا په یو سیکوینس کې دا باید صحیح منظم راشي. دا به ټول داسې دا انډیکسز برابر کو. اوس دا تاسو رن کی پیشنٹ رجسٹریشن نور دا ټیپ چې راوړل استاد بیا سکیپ بٹن باندې ورته سکے سکیپ سره. سو میل 28 مثال accident in Jalalabad. Room number, passport number AOB 000981. OPD. Passport room number 3 and address comes in Narazi da kana Jalalabad Mukhabrat Chowk 219 वगैरह street number search. Save. Patient record has been saved. ها اوس به دلته دا ګریډ ویو هم فیل کوو ځکه موږ چې کله یو پیشنټ سرچ کوو چې دا پیشنټ موږ سره شته که نه باید موږ یې سرچ کړی شو ان دا به فیل کوو موږ دلته دا یو شی پاتې شو موږ نه ایج ډاټ ټیکس از ایکول ټو 0. تاسو یو ډیټا ګریډ ویو راواخلئ. ډیټا ګریډ ویو ډیټا ګریډ ویو راواخلئ خو دلته کلیک کې دی باندې ډاک ان پیرنټ کنټینر یې کوي یعنی دا دننه چې کوم پینل موږ راخیستی که نه په دې پینل کې به مکمل موږ سره دلته راځي. ته به راځي دپاره یو سرچینګ دپاره یو ځای پرېږدو او موږ دا کلر بیخي داسې کلر د دې بیکګراؤنډ کې اخیستی چې هغه بیخي ویټ بیکګراؤنډ دی که دا وایټ سموک بیکګراؤنډ شي نو اټ ول بی بیټر. دا ډېر پروفیشنل بیکګراؤنډ وي ښه خپله راځي او شته هم دې فالس کولی هم شي ورته دلته سیټینګ هم شته. ښه دې کې ایډیټ او ډیلیټ میلیټ دا شي نه به نه کېږي. صحیح ده. دا به کې نه کېږي یو او دویم دا چې کوم دې کې دا کالمونه راځي دا باید فیل شي یو او دا بیکګراؤنډ یې څنګه دی بس دا بیکګراؤنډ یې داسې باید راشي. دا خو ګریډ کلر دی ګریډ کلر یې هم دا باټن فیس او بیکګراؤنډ کلر یې څنګه موږ ته راوله کنټرول خو به بیخي دا راشي ډارک دا صحیح دی لوکس دی. فول رو سلیکټ به دې کې واخلو چې یو رو مکمله سلیکټ شي او د دې په دې کونج کې یو سلیکشن دپاره یو ځای راځي که نه ما تاسو ته ویلي وو رو هیډر ویزیبل دا به چې واخلو دا به فالس واخلو او به چې کله فارم لوډ کېږي وایټ فیل څه شی پیشنټ PAT څه شی به ورته ولیکو SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter select steric. دلته یو کار تاسو کې ګورئ
سي دا پیشنټ خو تاسو سره دلته راځي دا خو سیف کیږي دلته که تاسو وګورئ د وارډ آی ډي راځي نو پته خو نه لګي دا کوم وارډ کې شو تاسو به داسې وکړئ جویننګ به وکړئ یو ویو جوړه کړئ نیو ویو ته راشئ دلته به د پیشنټ او د وارډس ډیټا به راواخلئ موږ ته پیشنټ راځي پیشنټ آی ډي اینډ ډیټ پیشنټ نیم فادر نیم جنډر ایج ډیګنوسس پاسپورټ نمبر وارډ آی ډي مراله وارډ نیم به راواخلئ صحیح ده روم نمبر ایڈریس او دا به تاسو سیف کړئ پی ویو معنا پیشنٹ ویو کنه سو تو ایم سټیریک فرام کم ټیبل نه پی ویو نه data table dt is equal to new data table da.fill dt data grid view 1 data grid view هغه نوم دی دا زمونږ د data grid view dot data source is equal to dt just call the function with the load event fill chain fill pt fill yes ګورئ دا موږ سره راځي مکمل د ګریډ ویو را سره فل کیږي لایک دیس ورغه د وارډ نوم موږ ته اوس راځي کنه چې کله موږ دا ریکارډ سیو بٹن باندې کلیک کړو اتوماتیک دا ګریډ ویو د موږ ته فل شي ا فنکشن بسره دلته کال کوي fill pt نا فارم ها بل ترازو اوس د سرچینګ د پاره د کنټینرز تراشي تاسو په د دې سرچ د پاره بسري وسو ټیکس باکس براوالو ټیکس باکس براواخلو ټیکس باکس مون سرچینګ دسی کوو تاسو دلته راشئ سرچ دلته به سرچینګ داسې کوو پیشنټ نیم او پیشنٹ father name patient name and patient father name searching बमंग असल की पदी बने को बनूं बकिले चले घटी हाँ दी टेक्स्ट बॉक्स तो बता सी उन्हों वर्की अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एस नेम सर्च बाय नेम यानी अंडरस्कोर एफ नेम पूछता अंडरस्कोर एस एफ नेम मकसद जमंग दा देगा ना اوس مونږ یو کس راځي او زمونږ دا مریض دی دا راته سرچ کا خانو می څه شی دی مثال جان او فادر نیم څه شی دی خالد مونږ ته باید سپیسیفیک دغه پیشنټ باید مونږ ته شي باید سرچ شي دا که تاسو دا ګریډیو له غټه کې ښه خبر ده ځکه دا ډیټیل ځای شي که نه په دې به کلیک واخلو د ګریډ ویو د فیلینګ لپاره چې کوم کوډ تاسې کړی او کنټرول سی دا به تاسو راواخلئ په دې به ډبل کلیک کړئ بس صرف دلته به یو کنډیشن ورته اضافه کوي صحیح ده ویر چرته چې
f name is equal to single quotes, double quotes, plus plus, underscore s name dot text end patient slash होगा ना एफ नेम दे सिर्फ तो गुर अंडरस्कोर न मंगे इस्तेमाल करी एफ यस एफ नेम is equal to single quotes, double quotes, plus plus, underscore sf name dot text. बस दा सर्च बहुत और उसका लज तासु मिसाल यो स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च कोई लेकिन मसलन यो कस दे नुमी खान दे और प्लार नुमी मसलन जावेद दे नामंग ता सर्च का गलती बम कड़ी चलता select static from p view where p name is equal to the end operator by इस्तेमाल खान जावेद टेबल नुम select static from p view where f name टेबल क्यों रसल मुने मखस्ते दी p underscore name f underscore name दा वो सही नहीं लगा f underscore ना दल तगोरा f underscore उससे खान दा उस नश्ता सही दा नूरू और फादर नेम शो खालिद कमालो आमंग एग्जैक्टली रिकॉर्ड सर्च दा असल के ज़मंग उस्ताद से द पेशेंट रजिस्ट्रेशन उस्ताद तो रिकॉर्ड भी रिदा हो या सर तरह का कुछ सर्च को आफरीन दिल पारमंग बा स्केल के ओबल शेवेले हो रियाद शी लाइक ना ऑर्डर बाय डेट बाने वाखले ऑर्डर बाय डेट ची कला वाखले ना अवल बाग रिकॉर्ड राजी मतलब नवे चीज़ की क्या अवल राजी और तो ऑर्डर बाय ची कला आईडी बाने वाखले हम दस राजी सिलेक्शन के बदावर तवाई हाँ आसान खबर है लम्बना वीडियो लग रहा घाटा शुआ वरदश बसरे बढ़ते हुए बास दोन सरफ दलता बसरे बढ़ते हुए चमंग तो टूल रिकॉर्ड रहा खाया ऑर्डर बाय PID मस क्लास ASC असेंडिंग और दलता बम हमदा आशिया बढ़ते हुए हाँ ऑर्डर बाय PID ASC तो योने रिकॉर्ड बन झटके मसलन जाहिद फादर नेम जॉन जेंडर मेल एज 21 नो डिस्क्रिप्शन स्टिल पासपोर्ट नंबर रूम नंबर 24 एड्रेस निंग्रहार सेफ गुरा 1 2 मख उड़ान दे बना राजी हेलिस्टा का ना मुख के उड़ान दे बराजी ना से स्ट्रेट ना सादी सर बाने च मन रहा सर्च के मन कमेडी और होगा ना देखो उस मसला जाहिद को नंबर को बड़ी